حضرت عیسی علیه السلام به فرمیل ما ته په درې قسمه خلکو کې تعجب دی. هغه کم دي؟ السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری نوید جان. ملګرو، دا بیان نثر د مولانا شاه زمین صاحب د خولې نه واورئ او د خپلو کتونکو سره یې لازم مخې ته شیر کړئ. او که زمونږ پیج چا نه فالو کړی، پیج د سره فالو کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ چې داسې اسلامي ویډیوګانې پې تاسو ته میلاویږي. نو راځئ دا بیان نثر وګورئ. عیسی علیه السلام به دا فرمایل چې ما ته په درې قسمه خلکو باندې تعجب دی. یو په هغه سړي باندې تعجب کوم چې یطلب الدنیا والموت یطلبه. ډېر ښکلې خبرې کړي وره د قرآن هغه نچوړې بیان کړی دی. وایي ما ته په هغې سړي باندې تعجب دی چې دې دنیا غواړي، په حملو کې دی چې دنیا مې ډېره نه کړه. که یو غاړه دی نو دوه کېږي ولې نو، که یو جریب ځمکه ده نو دوه ولې نشم اخیستی، که یو دکان دی نو دوه کېږي ولې نو. دنیا پسې مړ دی، دنیا طلب کوي. خو حال دا دی چې والموت یطلبه، مرګ د دې سړي په تلاش کې لګېدلی چې زه به د کوم ځای راګېرومه. زمونږ د ټولو په تلاش کې اوس مرګ لګېدلی دی. عزرائیل علیه السلام سره خپله ډایري ده چې نن به د چا د مرګ نمبري چې هغه د مرۍ نه ونیسم او ساتې والمه، او سبا به د چا نمبري او میاشت پس به د چا نمبري. باقاعده یو لیست ورته الله ورکړی دی. د لیلة القدر په شپه باندې هغه ته یو پیرس میلاو شوی دی چې دې دنیا ته به دومره خلک راځي او دومره به تیزي. پته نه لګي عزتمندو چې زمونږ ژوند، زمونږ نمونه د مړو په پیرس کې دی او که د ژوندو په پیرس کې دي، خبره معلومه نه ده. نو عیسی علیه السلام به فرمایل چې ما ته په هغه سړي باندې تعجب دی چې دې دنیا ګټي، عمر د ده په تلاش کې دی. او دویم دغه سړي په حال باندې ما ته تعجب دی چې بانی الخسور والقبر منزله، دی غټې غټې آبادۍ جوړوي او ګیلکارانو ته وایي چې دا سیخان پکې د شپږو په ځای اته ولګوئ او سیمټ هم پکې ډېر اچوئ، ښکلی رنګ او ډسټمبر وله ورکوي او سیلینګ وله وکوي. او حال دا دی چې ده ته دا پته ده چې والقبر منزله، د ده اخرنی کور، د ده ښکلی کور او هغه بې قیمته کور چې د هغې نه به دی نه خلاصېږي، نو هغه څه شی دی؟ قبر دی. والقبر منزله، د ده منزل خو قبر دی. دغه کور ښکلی کول غواړي، دغه کور ښکلی کول غواړي. دیو جن عزتمندو، قبر تیارول نه دي پکار، بلکې قبر لزان تیارول پکار دي چې زه به دې قبر له تیار یم او که نه. ټیک ده چې یو بنده دا وصیت وکړي چې ما به د پلاني ځای کې ښخوئ، دا اوچت ځای دی، هوا به پرې لګي، خلک به دعاګانې کوي، نو هغه خبره په خپل ځای ټیک ده. خو ته به هم دا سوچ کې چې قبر مه جوړوه، د قبر لزان تیار کا. که په هر ځای کې دې بیا خلک ښخوي، که په سمندر کې لاو کېږي او که اور دې سوځي او که په هوا کې الوځي، خو چې د رب سره خپل تعلق برابر وي، نو هر ځای ستا دپاره د جنت د باغونو نه یو باغ دی. او که د الله سره تعلق برابر نه دی او د الله نه نافرمانه او باغي، که نارینه او که زنانې، نو دا قبر بیا زمونږ دپاره د جهنم د کندو نه یو کنده ده.